شد خالی تقصیر هم می آمدن از این می خواندن و مردم رو می گریاندن. نشسته بودن رد پایش مانده. اینا رو سبت ابن جوزی میگه ما هر سال میایم به اونجا حاجت بگیریم. هیچ وقت دا خبره نه وه چې دا شیعه دي دا سني دي. دا اوس د اسلام دشمنان او زموږ د افغانستان دشمنان خصوصا دا کوشش کوي چې زموږ په افغانستان کې مترفقه راولي چې دا سني دي دا شیعه دي. موږ ټول وروڼه یو. د هر مسلمان دپاره دا واجب و فرض ده چې د امام حسین په شهادت خوا بده کړي او په دې ورځ خیرات وکړي او په دې ورځ اوښکې توی کړي. نو موږ ټوله پر دلته چې راټول شوي یو په دغه ورځ باید یو دعا وکړو خدای ته چې نور خدای په افغانستان کې یو سوله راولي او زموږ افغانستان جوړ روغ شي، زموږ په منځ کې دغه بېنچپاکي ورکې شي او موږ په ګډه داسې ورځ اوس که دا ورځ بېنچپاکي نه وای د امنیتي عسکرو پولیسانو څخه مننه کوو دا به اوس موږ په خلقه شریفه کې لمانځلی، دا به اوس موږ په عیدګاه کې لمانځلی. نو تاسو ټوله دعا وکړئ خدای جل جلاله ته چې په دغه ورځ د شهادت د دغه د هیب ورځ تاسو ټوله لاسونه پورته کړئ چې خدای پاک په افغانستان کې یو ښه سوله راولي. آینده به دا ورځ موږ ښه د دغه په مراسمو باندې ولمانځو. د اهل بیتو خو په ما و تا کې نن وجود نه لري، خو د هغو سنت زما و ستا په مابینځ کې پراته دي. زما و ستا د سعادت د نیکمرغۍ او د کامیابۍ لار هم دغه ده چې د دوی پر سنت باندې د دوی پر قامو باندې ګامونه کښېږدو. والا که چیرې د دوی پر ګامو باندې ګام کښېنږدو او د دوی سنت ته په سپک نظر باندې وګورو او په ځان او په خپل فامیل او په خپله معاشره کې عملي نه کړو، متاسفانه موږ به تاسو به د هلاکت سره مخ. زما وستا د ایمان کاملوالی په دغه ځای کې دی چې د علیه الصلاة وسلام کوم سنت طریقې او د اهل بیتو کوم هغه سنت طریقې دا چې ما ورته په ځان او په فامیل او په معاشره کې عملي کړله ما ورته د کامیابۍ دغه ته رسېږو. والا فلا.